بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه في الآخرة والأولى. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. محترم ورنو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. انشاءالله العزیز د حج د ادا کولو وروسته خپل عادات او اعمال اصلاح کول او په هغه وعدو باندې ثابت پاتې کېدل چې د الله رب العالمین سره محترم حاجی کړي وي. الله جل جلاله پر هغه خلکو باندې خصوصي انعام کړی دی چې شش کال حج ته تللي او د حج د فریضې د ادا کولو وروسته په خیر او خیریت سره خپل کورو ته را رسیدلی دي، او د نور فاتح حاجانو کرامو د راتګ سلسله لا جریان لري. پروردگار عالم جل جلاله دی د دوی حج د مغفرت دعاګانې زحمتونه د الله رب العالمین جل جلاله سره هغه سوي وعده تعهدات په خپل دربار کې قبول کړي، او څوک چې حج ته نه دي تللي الله جل جلاله دی داغو نصیب هم د حج سره وکړي. واقعا چې دوی د اسلام عظیم رکن ادا کړي چې د عمله مسلمانان د ګناهونو څخه داسې پاکیږي لکه تازه چې د مور څخه پیدا شوي وي. په حدیث کې راځي، د بخاری شریف حدیث دی، د الله رسول صلی الله علیه وصحبه وسلم مبارک وایي: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، او كما قال رسول الله صلی الله علیه وصحبه وسلم. نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک وایي: هر انسان چې د الله رب العالمین د رضا دپاره حج وکړي او په دې حج د ادا په وخت کې فلم يرفث دی یو داسې فحش وینا بیکاره وینا ونه کړي، د جمعو خبرې ونه کړي، او په دې خپل حج کې ولم يفسق دی فسق ونه کړي، فسق و فجور ګناه ونه کړي. د الله رسول صلی الله علیه وصحبه وسلم مبارک وایي: دغه محترم حاجی چې د حج ادا کړي په دې حج کې دی بیکاره وینا ونه کړي، د جمعو خبرې ونه کړي او فسق و ګناه ونه کړي، دا سړی به رجع کیوم ولدته امه، د حج راځي پر دا رقم باندې به د ګناه څخه پاک صفاوي لکه تازه چې د مور پیدا شوی. کله چې د حج ادا کوي د دې حج د ادا په وخت کې دی رفث ونه کړي، فسوق ونه کړي، جدال ونه کړي، د دې ګناه سره د حج د ادا په اعتبار الله رب العالمین دی داسې خلاصوي لکه تازه چې د مور پیدا شوی، پر بده باندې به یو ګناه نه یفات. الله رب العالمین زموږ ته د ټولو نصیب وکړي په ډېر وارو باندې. اوس مسله دا ده، یو محترم حاجی حج وکړي، د دې حج د قبول آثار او علامې څه دي؟ سړی به پر څه باندې معلوموي چې دغه حاجی سره محترم حج الله قبول کړی دی؟ دا په څه شی باندې معلومیږي؟ د قبول شوی حج د پاره خو اثر دا دی چې الله رب العالمین داغه د پاره جنت واجبوي، چې کله د چا حج الله قبول کړي داغه د پاره جنت واجب دی. په حدیث کې راځي، د الله رسول صلی الله علیه وصحبه وسلم مبارک وایي: والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. د حج مبرور د پاره، د حج مقبول د پاره بل جزاء او عوض نسته بیل جنت. الله رب العالمین هغه حج ته چې دغه حج مقبول وي هغه ته الله رب العالمین جنت ورکړي. جزاء او عوض د حج مبرور د پاره جنت دی. الله دې مختصر نصیب کړي. دا د مسلم شریف حدیث دی چې د الله رسول صلی الله علیه وصحبه وسلم مبارک وایي
د حج مبرور د پاره چې الله رب العالمین کم عوض تعین کړی دی هغه جنت دی. الله به جنت ورکړي هغه چاته چې حج مبرور وي. نو همدغه وجه ده چې حاجی د حج د مناسکو د ادا څخه ورسته کله کور ته راځي د ملاقات ورتګ د هغه څخه د دعا او غوښتنه دا مستحب عمل دی چې سړی ملاقات ته ورسي او د څخه د ځان لپاره دعا وغواړي چې ماته دعا وکړه. دا یو مستحب عمل دی. ولی وجه دا د چې دا محترم حاجی صاحب په خپل سترګو باندې مبارک بیت الله د الله بیت لیدل د پډیر وارو باندې او د حجر اسود استلام کړی دی او په حج کې د اسلامي شعائر او مشاعر زیارت کړی دی. لکه مینا ته ورغلی دی، مزدلفه شریف ته ورغلی دی، عرفات ورغلی دی. په مدینه منوره کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روضه زیارت کړی دی. الله دې موږ ټول ته نصیب کړي. مسجد نبوي کې منځونه کړی دي چې یو لمنځ په 50,000 منځور یو لمنځ. په حرم محترم کې د مکه مکرمه یو لمنځ په 1,00,000 منځور دی. صدقه هم د اشتم علی قاری رحمه الله لیکلی دي چې هلته یو درهم یو روپیه ورته ورکړي لکه 1,00,000 روپۍ چې دور کړي الله دونه اجر درکړي. روژه په 1,00,000 روژو باندې چې هغه روژه ونیسي لکه 1,00,000 روژې چې نیولي. په مدینه منوره کې په 50,000. نو دې محترم حاجي صاحب د بیت الله شریف دیدار په څو وارو کړي. په خپل سترګو بیت الله په څو واره لیدل ده. د حجر اسود استلام یې کړی دی. د اسلامي شعائر او مشاعر دا غو لیدنه کړي د زیارت یې کړی دی. مینا شریف لیدل ده، مزدلفه شریف لیدل ده، عرفات تللی دی. مدینه منوره کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وصحبه وسلم مبارک ته روضه زیارت کړی دی او همداسې مسجد نبوي کې منځونه کړی دي. پر هغه ځای ګرځېدلی چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم پشکې ګرځېدلی دي. په حدیث کې راځي، راوی د حدیث حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی. دای مبارک وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا لقيت الحاج فسلم عليه. چې کله د حاجی سره حاجی ملاقات ته ورغلی سلام ورته وکړه. یو محترم حاجی را روان دی چې مخ ته استقبال ته ورغلی سلام ورته وکړه. وصافحه رغبړ ور سره وکړه. ومره ان يستغفر لك. دته امر وکړه چې ماته دعا د مغفرت وکړه. ته خولاړي الله د حج نصیب وکړه، د بیت الله زیارت وکړه، په حرم محترم کې دی الله ته زاری وکړلې، حج دی وکي، حج کې دی مبرور. الله رب العالمین تا ته د ټولو ګناو معافي کړی ده. نو ما تم دعا د مغفرت ومره امر وکدته د دې چې ان یستغفر چې طلب د مغفرت وکړه کتاله قبل ان يدخل بیتو. د مخ تر دې چې د کور ته داخل شوی، د مخ تر دې چې د کور ته لانه راغلی ته مخ ته ورسه سلام ورته وکړه. د ځان لپاره دعا د مغفرت د الله رسول یې ځنې وغواړه. فانه مغفور له. دغه حاجی محترم چې دات الله بخښه کړی ده، د بیت الله تتللی دی د الله معافي کړی ده. نو د ځان لپاره د معافي وغواړه. دا حدیث امام احمد ابن حنبل رحمه الله په خپل مسند کې نقل کړی دی. حج د الله جل جلاله سره دغه وعده او تعهد تازه کول دي. د حج تتلل، د حج فائدہ، د حج څخه هغه مطلوب څه دی چې موږ ته حج ته ځو. د حج مطلب څه دی؟ د الله رب العالمین سره د هغه وعده تعهد تازه کول دي چې په عالم ارواح کې موږ د الله رب العالمین سره وعده کړې و. هغه وعده الله رب العالمین حجر اسود ته سپارلې ده چې تا پر دې حجر اسود باندې لاس کړی شوی یا د لاس ورته پورته کړي. دا ویل چې الله په عالم ارواح کې چې ما ستا سره کوم وعده کړې چې الله ته زما رب یې، زه به ستا په وحدانیت باندې همیشه قایل یم. پر هغه وعده باندې زه ولاړ یم. دا د حجر اسود باندې لاس شول مطلب دغه دی. د حج څه مطلب هم دغه دی. هر وخت چې حاجی محترم د حجر اسود استلام کوي نو د قیامت په ورځ به دغه حجر اسود د دغه استلام کوونکې د مسح کوونکې د پاره د وعدې او تعهد باندې د گواهی او شاهدی دغه حجر اسود ادا کوي. دا به الله رب العالمین ته یا الله ز شاهد پر دې ما چې دای استا پر وعده باندې ولاړو چې تاسو سره کړیو په عالم ارواح چې تا ورته لستو بربکم دې درته بالا موږ یقینا ستا پر ربوبیت باندې قایل یو. دا چې موږ په عالم ارواح کې دا وعده د الله سره کړیو. د دې حج څه مطلب دا دی چې الله ته دا ورته وایي چې الله پر هغه وعده باندې زه ولاړ.
الله زه پر هغه تعهد باندې ثابت کړم دغه حجر اسود به په ورځ د آخرت زما اوسه دپاره شهیدي ادا کړي د تلبیې څخه چې حاجي محترم لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک د دې په ویلو سره حاجي د تل دپاره د الله رب العالمین دغه حکمونو چې الله راستولي د هغو د منلو وعده یې وکړه لبیک الله زه ستا د دین خدمت ته ولاړ یم یا الله چې ته هر څه راته وایې هر امر دې راته کړي هغه ما منلی زه بې عمل په کوم د دې معنا دا ده د حاجي چې کله دی حج ته ولاړ ځي چې حرام یې وتړي او ده ویل لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک الله دې زموږ ته را نصیب کړي د دغه تلبیې مطلب دا دی چې یا الله چې هر حکم تا رسولی دی هر امر چې تا ما ته کړی دی هغه ما پر سر سترګو منلی دی زه د هغه تابع یم زه به ستا د دې حکم تعمیل پر ځان باندې کوم یا الله د کم شي چې تا زه منع کړی یم د کم منکر و ناروا څه چې تا زه امر کړی یم الله رب العالمین زه پر وعده ستا سره ولاړ یم زه به هغه نه کوم د لبیکه ترجمه دغه ده د دې څه مطلب دا دی د حج مطلب دغه دی چې تلبیه ما او تا وایي د دې مطلب هم دا شی دی چې کله حاجي محترم د حجر اسود مسح کول کوي هغه ته اشاره کوي او په دغه وخت کې چې کله حجر اسود د مسح کوي دغه دعا کوي اللهم ایمانا بیک خدای زما ایمان پر تا باندې دی ستا پر وحدانیت باندې زما عقیده ده یا الله دا مې عقیده جوړ ده چې ته واحد لا شریک ذات وتصدیقا بکتابک یا الله ستا د کتاب تصدیق زه کوم د قرآن کریم چې هر حکم دی الله هغه ما منلی دی پر هغه مې یقین دی چې دا حق دی وفان بعهدک یا الله کومه وعده چې مې ستا سره کړې پر هغه وعده باندې زه ولاړ یم چې زه به ستا په توحید باندې قایل یم واتباعا لسنة نبیک یا الله ستا د رسول د محمد رسول الله صلی الله علیه وصحبه وسلم مبارک د سنتو اتباع به زه کوم دا پر ما لازمه ده نو چې کله دی د الله رب العالمین څخه دغه غوښتنه وکړي دا دعا وکړي د دې مطلب خو دغه څه چې الله ستا سر پر وعده ولاړ یم ستا هر حکم ما منلی دی الله هم یې منم ستا د هر حکم اتباع به زه کوم د هر منکره څه د هر ناروا څه چې الله تا زه منع کړی یم هغه به زه نه کوم ستا د رسول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر سنت اتباع به کوم دا د دې دعا چې کله استلام کیږي مطلب یې دا شي باید دا دعا وشي نو دا خو وعده شوه د الله رب العالمین سره انسان وعده وکړله د حاجي محترم وعده وکړل نو د الله جل جلاله سره وعده دغه سړي وکړله چې یا الله ما ایمان پر تا راوړی دی ستا پر وعدې مې عقیده ده وعده مې حقه در سره کړې ده په هغه باندې وفایي کوم نو چې کله حجر اسود مسح کوي نور به خپل عادات او اعمال اصلاح کوي او کم خطاګانې چې مخ ته د څخه سوي وي هغه به دی الله ته وایي چې الله دغه بخښ راته وکړه هغه ما ته راوبخښه او ستا سره یا الله زه وعده کوم چې زه به نور هغه تیرو ګناهو کم ظلمونه او کم نارواوي مطلقات چې زما څه سوي دي بیا به هغو ته زه نه ورګرځم د دې مطلب دا شی په عرفات کې په مکان الميثاق او په یوم الميثاق هم ورته ویل کېږي مکان الميثاق هم د عرفات ته ویل کېږي پر دغه عرفات باندې د دې وقوف او د دې درېدو چې ته د نن د ورځې د زواله ثبات پر دې عرفات باندې حاجي صاحب محترم درېږي په حقیقت کې د عالم ارواح د وعدې او تعهد تجدیدول دي هغه وعده چې پر دغه ځای باندې ما او تا د الله رب العالمین سره کړې ده چې کله حاجي محترم پر عرفات باندې ودرېدی هغه وعده د الله سره بیا نه کړل چې الله ستا پر ربوبیت څخه قایل یم ستا د هر حکم تابع یم ستا د هر حکم منلو ته زه یا الله تیار یم ولاړ یم هغه وعده د دې وقوف څه مطلب دا دی چې هغه وعده نه وی کول لکه حدیث کې هم راځي دا الله رسول صلی الله علیه وصحبه وسلم مبارک وایي راوی د حدیث حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی نقل د نبی کریم صلی الله علیه وصحبه وسلم مبارک سکی وای دا الله رسول ویل اخذ الله الميثاق من ظهر آدم بن عمان الله رب العالمین د آدم علیه السلام د اولادیت څخه نعمان چې د عرفات ځای دغه شاله کې الله رب العالمین وعده ځینې واخیستل فاخرج من صلبه كل ذريه ذرأها الله رب العالمین د آدم علیه السلام مبارک د ملا څخه ټول اولاد د آدم علیه السلام چې الله رب العالمین په اراده کې دا و چې هغه به پیدا کړي الله پیدا کړي و کم روحان دا یې ټول راویستله
فنصرهم بین یدی د آدم علیه السلام مخ ته ټوله جمع کړل سره وی پاشل کلذر داسې کوچنی ولکه دا سرکې میږیان ثم کلمهم قبلا مخامخ الله خبرې ورسره وکړي زموږ د ټول ارواح سره الله خبرې کړي دي قال الست بربکم ایا ز شراب نه حضرت علامه سری سقطی رحمه الله شامل کړي دي دی وی هغه وعده چې په عالم ارواح کې ما د الله رب العالمین سره وکړه الله وعده را سواخصله دا وعده مې وسم په غوښ کې د الله आवाज په غوښ کې دي تر اوسه دا کرامت او بزرګي او ولایت او هغه مې په یاد الله رب العالمین مخامخ ورتل الست بربکم ټول انسانان ورتل بلا یقینا الله تزمن ربی شهیدنا الله موږ پر دې باندې شاهدان یو چې تزمن ربی په دې باندې موږ اقرار کوو الله رب العالمین دا وعده مې ولې ځینې واخیستل ان تقولوا یوم القیامه چې دې بیا ونه وایي په ورځ د آخرت چې انا كنا عن هذا غافلین موږ د دې وعدې څخه غافل وو او تقولوا یا وای انما اشرك اباؤنا من قبل موږ پلارو نیکه کوپر کړیو لکه ډیر خلک دا وای ګوره دا خبره ډیره غلطه خبره ده چې بعضی مسلمانانو ورته متوجي نه دا خبره ځینې کیږي دی دا چې وای دنیا پر سر روانه ده موږ څه کوو چې نورې دنیا تو ګوري هغه ترقی وکړه پلانکې وکړي موږ وای دا شری ګوري دا د چا خبره و دا د مکې مکرمې د مشرکینو خبره و چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک به د الله رب العالمین هر حکم تطبیقوي د الله هغه حکم چې الله به نبی کریم علیه السلام ته راوستوي د الله رسول بول د الله داسې حکم دی باید داسې وشي دی بول ګوره زموږ پلارو نیکه څه کول خلک څه کوي دی څه وایي دا ډېره غلطه خبره ده چې موږ باید ونه کړو موږ باید حق په رجالو ونه پېژنو موږ باید خلق په حق باندې وپېژنو کم څوک چې د الله د کلام د قرآن تابع وو د الله د رسول د سنتو تابع وو موږ به هغه سړی ښه سړی بولو او کم سړی چې هغه د الله د شریعت تابع نه و د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت تابع نه و هغه به موږ بد بولو موږ به پر شریعت باندې عرضو د الله پر دین به عرضو د الله پر قرآن به عرضو د الله د رسول پر سنتو به د خلک عرضو دا شی به نه کوو چې دین په خلکو پېژنو سعودي داسې کوي پلانکۍ دولت داسې کوي نو موږ ولې داسې کوو موږ خو دا دین په خلکو نه دی پېژندلی خلک مو په دین باندې پېژندلی دي که څوک د دین تابع و هغه بالکل صحیح دی که څوک د دین تابع نه و چې هر څوک هغه هیڅ نه دی ته څوک ګورئ ابولهب چې ابولهب د نبی کریم علیه السلام کاکا و ولیکن د الله د شریعت تابع نه و و چې موږ تاسې نوم واخلو لعنت الله علیه د الله لعنت چې پر ده باندې بلال حبشي حبش شو په رنګ تور و عرب هم نه و حبش شو ولیکن کله چې د الله د دین تابع سو د شریعت تابع سو موږ ته چې د نامه سره سوای رضی الله عنه الله دې جن راضي معیار د سړیتوب د دې پیژندلو هغه شریعت ته موږ ګورو که څوک د شریعت تابع و په بیا که څوک د شریعت تابع نه و موږ هغه ته ښه سړی نه سو ویلی هر څوک چې ویچار څه کوي که په هر قومي که د هر ژبې وي که د هر وطن وي چې د شریعت خلاف سو هغه د اعتبار څوک نه دی نو د عرفات پر میدان باندې درېدل د دې څه مطلوب دا دی چې هغه وعده چې موږ د الله سره کړې وه هغه وعده مو د الله سره بیا نه ویې کړل نو د حج تقاضا او غوښتنه څه ده حاجي محترم چې حج ادا کوي او رالی حج څه ځینې غواړي د حاجي محترم خو د الله سره وعدې وکړلې کله چې دی ورلی بیت الله یې ولیدل د الله سره یې وعده وکړه چې الله کم ګناهونه چې زما څه وي د هغو معافي راته وکړه آینده بیا دا ګناه نه کوم کم ظلم چې زما څه سوی دی الله د هغه معافي راته وکړه آینده بیا نه کوم وعده یې د الله سره وکړه حجر اسود چې مس کې د الله سره وعده وکړل پر صفا چې ودرېدي د الله سره وعده وکړل پر مروه چې ودرېدي د الله سره وعده وکړل چې کله عرفات ورې پر عرفات ودرېدي د الله سره وعده بیا نه وکړل چې کله پر مزدلفه کې وقوف وکړي د الله سره وعده بیا نه وکړل حتی چې کله دی د خپل حج مناسک ادا کړي چې روانېږي بیا پر بیت الله طواف کوي د الله سره بیا وعده نه کوي چې الله وعده مې کړې ده لکه ته یو چاته وایه زما ستا سره وعده ده بیا ورته در سره وعده مې ده بیا ورته وایه در سره وعده مې ده چې روانېږي وایه ګوره زه خپل پر وعده ولاړ یم دا طوافي رخصت دا معنا چې الله زه پر وعده ولاړ یم وعده مې کړې ده وعده پوره کوم نو حاجي خو د الله سره وعده وکړه او د دغه حج تقاضا څه ده د دې حج غوښتنه څه ده د حج تقاضا غوښتنه دا ده چې حاجي صاحب باید د خپلو دغو وعدو د دغه تعهداتو پر اساس باندې د الله جل جلاله سره چې په حج کړي دي خپل عادات خپل اعمال اصلاح کړي آینده چې نور بیا داسې عمل نه کړي چې الله ناراضه کړي خو ده وعده کړې ده
او په وارو وارو یې کړې ده، په کراتو یې کړې ده. د دغه ځای څخه دا ګرمي تکلیف مشکلات پر غاړه باندې واخیستله، دنیا یې مصرف کړله د دې دپاره چې هلته د الله سره وعده په خاص محترم ځای کې وکړي. حج خو څه سیاحت نه دی، حج خو د رستګي شی نه دی. حج د حج مطلب دا دی چې زه روانېږم کفن په غاړه باندې اخلم، د الله حضور ته ورځم، د الله دربار ته ورځم، د الله سره وعده کوم چې الله کوم وعده چې په عالم ارواح کړې زه پر هغه باندې ولاړ یم. د الله سره وعده نه وکول د حج مطلب دغه دی چې الله ما ستا سره وعده نه وکړي، نور به بیا زه غلا نه کوم، نور به بیا زه زنا نه کوم، نور به زه بیا قتل نه کوم، نور بیا پر چا باندې ظلم نه کوم، نور به بیا یو منکر و ناروا نه کوم، نور به خپل ځان او اولاد ستا د رسول پر طریقه باندې برابروم. د دې حج مطلب دغه دی. نو چې داسې حج ته کوې باید خپل اعمال نور اصلاح کړي. حاجي صاحب محترم باید خپل اعمال خپل عادات اصلاح کړي چې تر حج وروسته بیا پر چا باندې ظلم ونه کړي، ناحقه وینه د چا توی نه کړي، د ظالمانو ملګرتیا به نه کړي. هر څوک چې ظالم و دی به ملګرتیا نه کړي، ولو کې ورور وي، پلار وي، زوی وي، قوم وي، هر څوک چې وي چې ظالم و د الله د شریعت تابع نه و د هغې اتباع یې نه کړي. خو د وعده د الله سره کړې ده. د چا مالو په ناروا لارو باندې نه راوړي، ځان په حرامه طریقه به د چا مال لاسته نه راوړي، سود به نه کوي، رشوت به نه اخلي، ناروا او مشکوک معاملات به نه کوي، وسیله رحمي به پالي د خپل اقرباو سره، د خپل فقراء او مساکینو قریبانو سره به وسیله رحمي کوي، احسان به ورسره کوي. په ټولنه کې به د خصومتونو په حل کې برخه اخلي. که چیرې د دوه مسلمانانو د دوه قومو تر مابین د دوه کورو تر مابین کم مشکلې وي د هغه په اصلاح کې به دی کوشش کوي چې هغه اصلاح راشي، فساد به نه راولي، په اصلاح کې به کوشش کوي. د حج تقاضا دغه ده. خو ته د الله سره وعده وکړه چې الله ستا د هر حکم تعمیل زه کوم، یا الله ستا هر حکم زه منم، د هر منکر څخه به زه ځان ساتم. نو دی به دا کار وکړي، نور د حرامو ځان راوګرځوي. که چیرې د دوه مسلمانانو تر مابین کم مشکل و دغه مشکل په حل کې به دی کوشش کوي، په هغه کې به داخل کوي، ځان به داخلوي، هغه مشکل به حلوي. د خور د لور میراث به نه خوري. ډېر کسان راځي زما سته مسلې پوښتنه کوي، حیله جوړوي. زه غواړم د خپل مال خپل زامنو ته وبخښم، زام لوري لرې کې نه لرې وی لرم، دا خو ظلم دی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارک یو صحابي وایي زما کوروالا د حضرت عبدالله بن رواحه مبارک لور وه، هغې راته وویل چې زه به ستا سره هغه وخت خوشحاله یم چې ته یو روایت کې د باغ یو روایت کې د آس چې دا د خپل زوی ته وروبخښې. علما الاسلام د وروبخښل دی صحیح دی، ولیکن علیه السلام پر شی دی. وایي ما خپل زوی تر لاس ونیوی رالم د الله رسول مخ ته رالم، مال د الله رسوله، ما د خپل باغ یا د خپل آس و دغه زوی ته ورکړی دی، ته پر دې شهید. علیه السلام مبارک نور زامنو ته هم دغه شی ورکړی دی. ما ولیا علیه السلام زه پر ظلم شهیدي نه ادا کوم، دا خو ته ظلم که. نو ګوره د چې حج وکړه، د حج تقاضا د حج غوښتنه دا ده چې دی به بیا د لور او د خور حق نه خوري. د هغه چې کوم د پلار د څه میراث ورپاتې د پلاره بیا نه خوري. که دی داسې به نه کوي چې زوی ته شی وربخښي لور ته شی نه ورکوي، دا ظلم دی، دا ظلم به نه کوي. د اولادو ترمنځ به عدالت کوي، فرق به نه کوي چې دا داسې دا داسې. د قبول شوي حج د علامو څخه یوه علامه دا ده چې د دنیا سره بیا ډېره علاقه نه ساتي. لوی مطلوب یې د الله رضا وي، لوی مطلوب یې د الله عبادت وي، لوی مطلوب یې د الله د دین اطاعت وي. په ضمن کې به کار او کسب و تجارت او معامله ورسره کوي. دا څونه ښایسته خبره ده چې ته سهار راپورڅې د خوبه څخه او دس تازه کې راشې مسجد ته، خپل بچی دې هم تر لاس نیولي هغه هم راولي مسجد ته، دلته لمونځ وکړې، بیا یو څه د الله ذکر وظیفه وکړې، د خپل اولاد باندې یو شی زده کړې، تر دې وروسته بیا روان شې دوکان ته خپل معاملې ته ولاړ شې، الله به په دې معامله کې هم برکت راولي. د الله عبادت به یې هم کړی، مقصود به یې د الله رضا وي، په ضمن کې به تجارت او معامله هم ورسره کوې. دا تجارت داسې نه دی، د الله رسول تجارت کړی دی، د الله د رسول صحابه کرامو تجارت کړی دی، صحابه کرامو کړی دی، تابعینو کړی دی، زموږ د مذهب مقتدا امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله کړی دی. اکثر علما کرام چې ګوري قدوري د دې ګوښه کار یې کوي، جساس ګچکاري یې کول، خصاب ګنډل یې کول، موچګارتو دا شان د ګنډل. د هر عالم چې دا شش علما تېر شوي چې وګوري، د دې مناقب وګوري، د دې تاریخ وګوري، دوی به خامخا کار و کسب و تجارت کوي. خو دا کار و کسب و تجارت یې مقصود نه. امام احمد ابن حنبل رحمه الله د ده یو همسایه و، انګر و، انګر چې کله وفات سو چا په خوب ولیدی چې په جنت کې دی، دا شرکم په عالم مقام کې دی. پوښتنه ځینې وکړله د ده د کوروالا څخه چې د کوم عمل کوي؟
هغه نور عمل خو ما ته نه من، یو عمل دوه کار ما ته معلوم دي. یو امام احمد ابن حنبل رحم الله چې خپل په کور کې وداسي به جړل چې د جړه په اعتبار به موږ هم په خپل کور کې به قرار او الله ته به جړل د شپې دی بم راپورته سو د ازما میړه د شجی ویل دی بم راپورت سو د لعبات په شروع کیو دا کار. دوم شی دا و چې د به دا وسپنه په دا سټک باندې وهل چې کله به د اذان الله اکبر سو د بعد سټک به د سپورت کړو چې الله اکبر بیا ور دی هغه به کښ شو دغه سټک لا پر دا وسپنه باندې نه و بس مسجد ته روان. نو لوی مقصود به زما استاد الله عبادت په زمن کې به تجارت او معامله او وظیفه ور سره کو بیا خبر سید. نو د حج تقاضا یو تقاضا ده حضرت حسن بصری رحمه الله وای د قبول سوی حج د علامات څخه د پښتنه وسوله د مبارک ویله ان یرجع زاهدا فی الدنيا راغبا فی الاخره. د مقبول حج یو علامه ده چې د دنیا څخه به سړی چې د حج رالی د دنیا به رغبت وي او آخرت ته به میلان ډیر زیات لوی مراد به د آخرت کار وي د الله رضا کول وي د دنیا سره رغبت کم سوی وي که دغه رقم شی په چا کې راغلی دا دلیل پر دې چې د سړي حج قبول سوی. د قبول سوی حج علامه حضرت حسن بصری رحمه الله وای کله چې د سړي رجوع راوکړه د حج رالی د دنیا به رغبت سوی آخرت ته به میلان ډیر زیات د آخرت په کارو کې به شوق ډیر زیات بیا بل موږ نه قضا کوي جمعات به نه قضا کوي ظلم غلا او ناروا به نه کوي درواغ به نه وایي. د حج څخه وروسته د حاجي سلوک او عادات باید دغه وعدو ترجمانی وکړي چې د الله رب العالمین سره په حج کې کړی و خپل حالت را پیاد کړه چې تا بیت الله ولیدله او تر سترګو دې وشکې رالی او د الله سره دې وعده وکړل چې الله ما ته تیر معافي راته وکړه آینده بیا داسې عمل نه کوم. تا چې کله حجر اسود باندې لاس شوی دی لاس ورته پورته کوي د الله سره دې وعده وکړل. ته چې کله پر صفا درېدلې د الله سره دې وعده وکړل. ته چې کله پر مروه درېدلې د الله سره دې وعده وکړل. ته چې کله پر عرفات ودرېدلې د الله سره دې وعده وکړل. تا چې کله د حج د مناسکو د ادا څورو سره روانېدلې بیا پر بیت الله چې طواف کې د الله سره دې وعده وکړي چې الله زه پر وعده ولاړ یم زه به ناروا نه کوم زه به ستا مخالفت نه کوم زه به ستا د رسول د سنتو مخالفت نه کوم. د وعده خرافات کوس خو تا وعده کړې ده نو د الله سره چې کوم وعده کړې باید پر وعده باندې عاجز محترم ودرېږي د دې وعدې خلاف ونه کې. د الله رسول وایي د منافق یو علامه ده چې کله وعده وکړي د وعدې مخالفت کوي. اذا وعد اخلف یو علامه وي د منافق هم ده چې پر وعده باندې کله وعده وکړي بیا پر وعده نه درېږي. نو باید خپله ژبه د غیبت د بهتان ویلو د چغلخوري څخه او د درواغو څخه د فحش ویلو څخه د شکنځلو څخه د نورو بدو عادت څخه د خپله ژبه راوګرځي لکه څنګه چې د حج په موسم کې د الله رب العالمین سره په دې قول باندې فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج چې پر چا حج پارسي احرام په حج وتړي بیا به رفث نه کوي فسوق به نه کوي جدال او جنجال به نه کوي د چا سره خدا وعده تا کړې ده پر دې وعده باندې باید عاجز محترم ودرېږي. د حج څخه وروسته باید د حاجي اعمال او عادات د قبول سوي حج ترجمانی وکړي او په پخواني عاداتو څخه بیرته بیا دې ورونه ګرځېږي او د تل دپاره دی هغه په خپل پخواني ناوړه عادات پرېږدي او د خپلو ګاونډیانو حقوقو ته توجه وکړي لکه رسول الله صلی الله علیه وصحبه وسلم مبارک ویلي دي خیر الاصحاب عند الله خیرهم لصاحبه. ګورې د هر مشر ته ویل کېږي دا د کور مشر دا د وطن مشر دا د ولسوالۍ مشر دا د ولایت مشر دا ګورې دا د الله د رسول خبره په ذهن کې وساته چې د هر وظیفه ستا په لاس تر لاس یې څوک دي اولاد په تر ځان لاس لاندې دا خپل ځان خو تر لاس لاندې دی. د الله رسول څه وایي وای خیر الاصحاب خیر د مرګرو په نیز د الله چې د الله خوښ دی هغه څوک دی خیر لصاحبي چې د خپل ملګري انډیواله سره شکی مقابله نور سره کوي چې څوک ویني چې هغه ښه خدمت کوي د پیسې چې د کار صدوري دا شنه چې تاسو باز ما پر ځای راشي دا شنه چې د ازمات دا شنه خیر اصحاب عند الله خیر لصاحبي چې د خپل ملګري سره شکی د خپل همسایه سره شکی. وخیر الجيران عند الله خیر لجاره په همسایګانو کې بهتره سړی د الله په نیز باندې هغه دی چې د خپل همسایه سره احسان کوي خپل همسایه نه زیري خپل همسایه تکلیف نه جوړوي که چیرې د هغه ضرورت پیدا شي کومک ورسره کوي که مریض شي پوښتنه یې کوي دا د الله د رسول خبره ده دا زما خبره نه ده دا د بل چا خبره نه ده. د الله رسول وایي خیر د اصحابو په نیز د الله هغه دی چې د خپل ملګرو انډیوالانو سره شي احسان وکړي. ښه دانه معنا چې دی ناروا کوي ته غږ نه ورته کوي ښه دانه معنا چې دی منکر کوي ته غږ نه ورته کوي دا نه دی ښه دا دی چې د الله پر شریعت یې نورم باعث کړه غیبت یې مه کوه بهتان مه پر وایه خپل ملګرو باندې مشکلات مه ورته جوړوه د کار مخنیوی چې ښه کار کې مخنیوی یې مه کوه
دا نو ته په نيز د الله ښه سړی د همسایه په حق هم دا دی چې خیر د هغه کسانو چې د همسایګان هغه چې خپل د همسایه سره ښه کوي دا خیر دی. نو چې کله حاجي صاحب محترم راشي د دې شان مراعات باید وساتي. ته د الله سره وعده کړې ده. د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارک وایي احب الناس الا الله ينفعهم للناس. محبوب ترین د انسانانو الله ته هغه څوک دی چې د انسانانو سره ښه کوي د خلکو سره ښه کوي. یکشف عنه کربه که پر یو چا مشکل راغلی په دې مشکل په حل کې کومک ورسره کوي. او یقضي عنه دینا پر یو چا پور باندې دی ستا سره مال دنیا ستا د قرضدار دی ته د پور ور ادا کې ته الله ته محبوب ترین انسان یې. او یطرد عنه جوعا یو سړی وږی دی د ډوډۍ وس نه لري ته کومک ورسره کې ډوډۍ ورته ورسه دا نو هغه محبوب ترین د انسانانو الله ته دی چې دا درې شان پکې کې خلکو ته ګټه رسي د انسان سره پر مسلمان یو قربت او غم تکلیف دی دا تکلیف په حل کې کومک ورسره کوي. پر یو شا پور باندې دی وس ولري پور ور ادا کې په یو څوک وږی دی د الوج ور ختم کې شی ورته ورکی دا خیر انسان دی. حاجی باید د حج څخه وروسته خلکو د پاره د خیر مرجع وګرځيږي لکه څنګه چې خلک ورڅخه د نیکو تقاضا لري نو دی باید خیر او نیکی ورسي خلکو ته. ټولنه د خپل او د نورو د شر څخه وساتي د خیر هغه کلی باید وګرځي. حاجی صاحب باید د خیر کلی سي دی باید شي لکه د خیر کلی هر خیر باید په د باندې را پیدا سي. کوشش وکړي چې په ټولنه کې خیر راشي. کوشش وکړي چې د ټولنې څخه فساد پورته سي. دا الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ویل دي. حضرت انس بن مالک مبارک شدي دا راوی د حدیث دی. حضرت انس بن مالک وی رسول الله صلی الله علیه وصحبه وسلم مبارک ویل ان من الناس مفاتيح للخير. بعض خلک دا وی چې د خیر کلی وي د هر خیر په کار کې شرکت کوي د خیر کلی وي ګر سره کوي او مغالق للشر د شر د پاره کولپی د شر دروازه دی بندوي د شر د پاره مغلق کولپی ګر سره ورته. وان من الناس مفاتيح للشر. بعض خلک د خلک چې د شر کلی وي په هر شر کې د داخلي وي هر شر د څه پیښیږي او دای سوي مغالق للخير خیر بندوي د خیر معنی علويږي. دا الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارک وای فطوبى خوشالي دی وی لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه. دا غا چا د پاره دی خوشالي چې الله د خیر د پاره کلی ګرځولي. ای جسا محترمه ته په د ځان سره فکر وکړه ډیر خلک دي د حج په امید باندې ناس الله وسنه دی ور کړی الله دنیا نه دی ور کړی الله ترتیب نه دی ور برابر کړی تا ته الله ترتیب در برابر کړي. حج ته بوتللی خپل بیت در ولیدله د الله د رسول روزه در ولیدله دا عظیم احسان الله در سره وکي د دې احسان شکر گزاري وکړه آینده عزم وکړه چې نور به بیا زنه روا تلاس نور وړم. دا الله رسول ای پتو بالی من جعل الله مفاتيح الخير على يديه چې کلی د خیر الله د پر لاس باندې ګرځولي. وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. وای دا هغه چا د پاره دی هلاک چې هغه د شر د پاره الله کلی ګرځولي. شر دی پر خلق باندې راوي فساد جوړي مشکلات جوړوي رشوت خوري کوي د دې د پاره دی ویل. ابن ماجه دا حدیث نقل کړی دی. د حج د ادا کول څخه ورسته هغه وعده باندې ثابت پاتې کېدل چې د الله سره د کړی دی دا سمې درته ویلې دا عبادت خصوصا د حج څخه ورسته پر مسلمان لازم چې د خپل خالق اطاعت وکړي په عبادت باندې ثابت پاتې سي. نو حجاج چې په حج کې کله منځونه کړی دي یا صدقات ور کړی دي یا اذکار کړی دي یا دعاګانې کړی دي باید هغه سلسله ته دوام ورکړي. دا شنه چلته به دي تاجد المزنه پرې شوی اوس نه کوي الته به دي 15 وخت المنځ په جماعت کې و شرغلې نه کوي الته به صدقات کولې دلته نه کوي الته به دعاګانې به کولې شړل به الله ته اوس نه کوي بعد پر هغه باندې ثابت شي سلسله نو جاری وساتي په دې سلسله باندې سي الله رب العالمین وای فاستقیموا الیه واستغفروه. تاسو پر دې عبادت د الله مستقیم اوسئ د الله څخه دعا د مغفرت غواړئ د دعاګانې م پرېږدئ د الله عبادت م پرېږدئ د 15 وخت المنځ په جماعت باندې م پرېږدئ. پروردگار عالم دغه چا صفت کړی دي چې د الله په وحدانیت عبادت باندې ثابت پاتې وي دا و د پاره 15 ډول انعامات تعین کړی دي چې کوم عبادت شروع کی. حضرت عائشه صدیقه وای وای د الله رسول هغه عبادت ډیر خوشوي چې هغه دایمي وو قسم لږوای 2 رکعات نفل همیشه یا کوا نمازګر تر منځ ورسره مخ 3 رکعات نفل کړي دا همیشه بارکاو. کوم عبادت شروع کی بیا نو مپرېږده الله دا غسه د څو د 15 ډول انعامات وعده کړی ده. ان الذين قالوا ربنا الله هغه کسان چې وایي چې الله زموږ رب دی ثم استقاموا ګور رب یعنی الله زما تربیه کوي. تربیه څه معنی په تدریج باندې یو څو کمال ته رسول نو خوشاله صدر ته ویلي پر هغه قدم چې روان شنو بار په هغه طریقه باندې زی چې تو الله مې رب دی نو چې صدر ته وای هغه به ګرځه مانی تو پلان کې زما بادار دی نو بادار چا سره وای غلام بغه کینو تو الله مې رب دی نو چې رب صدر ته وای هغه به ګرځه مانی
دغه احکام اتباع وکړه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بیا پر دې باندې ثابت شي. الله سور سره کی تتنزل عليهم الملائکه، ملائکه دې ته څو زیری راوړي، الله تخافوا چې د نور بیریږي ولا تحزنوا، پر تر شوي سوي شان باندې حزن مکوي، د آینده سم بیریږي چې آینده سم اسول نور. دا خوف د آینده څه کیږي، حزن پر تر شوي شان باندې یو کار وشي نو بل سره پر هغه غمجن وي. ملائکه دا ورته وایي چې نور تشن ته نه خوف ست نه حزن ست، سشهار سبس برابر دي. دا یاو وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، او تشتزيري الله درکې په جنت باندې، هغه جنت چې الله یې وعده در سره کړی ده. دا ملائکه بل ورته وایي نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفي الاخره، ملائکه به در سره په ژوند کې به ملائکه الله در سره ملګری کړي، په هر کار کې معاون ملائکه، په برزخ په د زکندن په وخت کې به ملائکه ستا ملګری، په قبر کې به هم ملائکه ملګری، په حشر کې به هم ملائکه ملګری. نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا والاخره ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، سیس د پاره په جنت کې هغه څه چې زړه یې غواړي، منع نست خلاص نستل. ولکم فیها ما تدعون، سیس د پاره به هغه څه ان شاء الله یو وعده در سره کوي چې غوښتنه کړي الله هغه ټول درکړي. دا هر څه دي نزول من غفور رحیم، دا میلمستیا د الله رب العالمین ده. الله دې د الله میلمستیا مرسي د ټول په نصیب کې، دا د الله میلمستیا ده چې الله به مرسي سترا کوي. نو حاجی صاحب محترم چې راشي که خپل پر وعده باندې ودرېږي، الله رب العالمین دا 15 شان د تور کې خامخ، دا 15 شان الله یې وعده ور سره کړی ده. الله رب العالمین نبی کریم علیه السلام ته وایي فاستقم کما امرت. بل آیت کریمه کې ورته وایي وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، تر هغه وخت پورې ته د الله عبادت کوه چې مرګ درته راځي. دا سره چې حج خلاص وباله تورې لاس وچار سکه، تر مرګ به الله نه یره، تر مرګ به پر دغه اعمال باندې ثابت پاتې. دا الله رسول صلی الله علیه وصحبه وسلم مبارک داغه حدیث هم داسې دی. نبی کریم علیه السلام مبارک ته سفیان ابن عبد الله الثقفي وایي ما ورته یا رسول الله قل لي في الاسلام قول لا اسال عنه احدا بعدك، ما ته په اسلام کې یو داسې خبره وکړه چې بیا زه چاته د سوال کولو د پوښتنې کولو ضرورت نه کوم پیدا، یو داسې خبره په اسلام کې راوښه. قال قل آمنت بالله فاستقم، وزما ایمان پر الله دی بیا پر دې ایمان باندې ثابت، بس دا خبره ده خلاص. حضرت حسن بصری رحمه الله چې دا تابعو جل قدر تابعو دی وایي ابا قوم المداومه والله، وای دا خلق د مداومت څخه د دوام څخه پر عبادت اباو اعراض کی همیشه عبادت د الله نه کوي. والله زما په خدای قسمی مل مؤمن الذي يعمل شهرا او شهرين او عاما او عامين، دا مؤمن نه دی چې یو میاشت ش عبادت کوي، یو دوه میاشت ش عبادت کوي، یو کال ش عبادت کوي، یو دوه کال ش عبادت کوي بیا پریږي. لا والله ما جعل الله لعمل المؤمن اجلا دون الموت، الله رب العالمین د مؤمن د اعمال صالحه او د پاره نیټه نه د تعین کړي بیل مرګ، تر مرګ به د الله عبادت کوي. تاسو نه دی چې الله ورته ولشته به ورځ عبادت وکړه تخلاص، یو میاشت عبادت وکړه تخلاص، یو کال عبادت وکړه تخلاص. حاجی صاحب محترمه چا چې تل د الله عبادت وکړي نور تخلاص، دا څه نه دی ورته وی. لا والله ما جعل الله لعمل المؤمن اجلا دون الموت، بیل مرګ بل نیټه نه لري چې کله مر شو د عبادت نور خلاص کی، تر مرګ وروسته بیا عبادت نشته. حضرت انس مبارک وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یکثر ان یقول، ای دا الله رسول، دا الله رسول دی معصوم دی، یغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر، الله ورته ویل دا سند ور کړی چې ته هر څه معاف کی، ولکن د دې سره سره به د الله رسول سول یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ای هغه څوک، ای هغه ذات چې د انسانانو زړه ستا په لاس چیرې خواته اړه، زما زړه ستا پر دین باندې ثابت ولر. دا الله رسول به دا دعا کوي. حاجی صاحب محترم باید تر چې دای ژوند دی دا وایي چې ربنا تقبل منا، یا الله دا حج راڅخه قبول کړه، یا الله دا حج مبرور وګرځوه، یا الله دا دې حج پر تقاضا مې بوزه، یا الله دې حج سمات مخالفت مه راکوه. حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص وایي نبی کریم علیه السلام ته یا عبدالله لا تكن مثل فلان، داسې مه کېږه لکه فلان کوي کان یقوم الليل فترک قیام الليل، یو څو شپې د الله دپاره عبادت تهجد کوي باره یې پرېښوي، داسې مه کوه چې شروع دي که همیشه یې کوه. د دې په حق کې حباس ډېر دی. نو دا مې د حاجیانو محترمینو څخه الله دې حج مبرور وګرځوي. کم کسان چې نه تللي الله دې نصیب د حج سره په ډېرو وارو باندې وکړي زموږ سره. د حاجیانو محترمینو ته مې دا خبره ده چې هغه وعده چې مو د الله سره کړې پر وعده باندې ودرېږي، دغه وعدې مخالفت کوي، په ژړا مو د الله سره وعده کوي، الله ته مو ژړله وعده مو ورسره، کفن مو په غاړه کړی و، کفن مو په غاړه کړی و، دا د عجز معنا ده چې په سرتور سر په لڅو پښو باندې مو د الله سره وعده وکړله چې الله زه ستا سره مې وعده ده، پر هغه وعده چې مې ستا سره په عالم ارواح کړې پر هغه ولاړ یم، پر دې باید ودرېږي، دا خپل حج سترګو ته ودرېږي. الله رب العالمین دې د ټولو حج مبرور وګرځوي. کم کسان چې نه تللي الله دې د هغو نصیب وکړي. وما علینا الا البلاغ المبین.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. اللهم من أراد بنا وبأهلنا وأولادنا ونزامنا ومرائنا ومجاهدينا شرا وكفرا فاشغلهم بأنفسهم واجعل تدبيرهم تدميرا. اللهم إنا نسألك من خير هذا اليوم وخير ما فيها وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيها وشر ما بعدها. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين. أجمعين. آمين. أجمعين. آمين. أجمعين.